امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی احیاء علوم الدین، هغه یو واقعه لیکلې ده او امام غزالی ډېر لوی عالم تېر شوی دی. قسم چې څوک د یو عالم صفت کوي هلکه وایي غزالی الدهر، دا خو د خپلې زمانې امام غزالی دی، ډېر لوی عالم، ډېر لوی د احادیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف، ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تېر شوی دی د نبي علیه السلام په امت کې. هغه خپله واقع لیکي، یو سړی بازار ته لاړ، یو مرۍ یې اخېسته. دکاندار نه یې تپوس وکړه دا مرۍ ډېر خشته مزېدار او مضبوط تکړه مرۍ، پخوا به غلامان خرڅېدل، په څو خرڅې؟ سړی خرڅوونکی نیک سړی و، وایي بلکل په دې پیسو خرڅوم. هلکه صاحب پکې شته؟ وایي ده کې یو عیب دی، نور پکې سم عیب نشته، د کار ښه شین تندر دی، ښه تکړه او خشتم ښه ښکلی دی، تابعدار هم دی چې کومې خبرې لېږم په یو منډه ځي، بیماري هم پکې نشته. د مرۍ دغه عیب دی چې بیمار یا تېښته را تېښته کوي، تښتي هم نه، تښتېدل هم پکې نشته، زما پوره تابعدار دی. یو عیب پکې دی، هغه دا چې چغلي خور دی. زما وروڼو د شریعت مسله زده کړئ چې یو سړی یو شی خرڅوي، عیب به یې ښایي چې ده کې دا عیب دی، او چې عیب یې ونه ښه ګناه یې وګټله. بیا د عیب نه پس که هغه سړی اخیستونکي اخلي، وادي اخلي که نه اخلي نه دی، عیب به دې ښایي. رسول الله مبارک فرمایي چې چا اخیستونکي او خرڅوونکي د خپل شی عیب بیان نه کړ، د ده د اخیستلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نه کړي، برکت به پکې نه. او که چا عیب بیان کړ چې یاره که د ما دې شي کې دا عیب دی، نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي. برکت خو لوی شی دی ګوی. دا د نبي علیه السلام مبارک حدیث بخاري شریف کې حدیث، من کتمه هغه خرڅوونکي خرڅوونکي چې کتمان یعنې عیب پټ کړه، محقت برکت بیعهما، د بیع د خرڅولو برکت به ختم شي. فان بینا، که عیب بیان کړه، وصدقه او یو بل ته رښتیا خبره وکړه، بورک لهما فی بیعهما، د دواړو په دې اخیستلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي. په لس شي خرڅ کړه عیب دی خو په لږ دی خرڅ کړه، دې لسو نه به الله د ته رسلو 2 روپو کار برابر کړي. او که دروغ دی او عیبجن شی دی خرڅ کړه، په سل دی خرڅ کړه 10 روپو شی، دا به دنه په داسې سوړو دي چې ته به هم پکې پریشان او پیسې هم نه لري. دا خو د نبي رسول الله مبارک فرمایي عیب به ښه ګورې، داسې به نه کړي. نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین په عیبجن څیزونه د عیب نه ډک څیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي. ما بل ورځ ځای کې سودا کړه، نن یې څلورمه پنځمه ورځ. یو شاګرد مې دی، شاګرد د حدیثو شاګرد مې دی، د هغه د زوی دوکان او ښې پېژندم، سودا مې ته واغی چې کور ته مې ټول څښاک څیزونه راکړي. نو څه کوې اوس؟ یاد ساتئ دوکاندار طبقې تاسو ته خصوصا چې یو ګاهک ته باندې اعتماد وکړي، اعتماد چې ما له دا شی راکړه، نو بیا به د ګاهک چې اعتماد در باندې وکړه نو ښه شی به ورکړي، که عیبجن وی دی کې دا عیب. او چې ګاهک ته باندې اعتماد وکړه نو د بازار نرخ نه ګران به قطعا نه ورکړي، پته یې یقین اعتماد. او که بیا هم وله ګران ورکړې نو ګناه کوي. بعضې وخت کې سړی جوړه نه شي کولی، حیا ورځي او په دوکاندار اعتماد وکړي، دوکاندار وایي راته جوړه نه شي کولی، سټ کې وله مضبوط ډاک ورکړه چې ښې ډېرې پیسې دې وګټې او ګټه خو آرام دې وګټه، بیا به درله راځي نه دا سړی. اوس ما نه قصب هم راکړه بیا به په هغه طرف ډول څه پیدا شوه، 2 روپۍ رانه وګټلې خو بیا نورې نه ګټې، نور کله خو مې سودا کړو ته نه. هسې یو مثال مې درله در. نو عیب په بیان خامخا به ذکر کې. رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده، غنم خرڅېدل، غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه، لاندې لمدو برهوچ. هلکه دا ولې؟ وایي صاحب باران پې شوی دی. باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي؟ باران کېده د پاسه یې لاندې لمدو. دا دوکه به نه کوي، بلکل قطعا دا ګناه ده. حلاله ګټه ته ګوره، په لږ کې به ډېر خیر او برکت وي، او چې حرام نه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځي. نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرۍ خو خرڅوم خو دی چغلي خور، دا مړوي دا خو ډېر خبره ده. خدمت تکله وایي نور خو داسې دی چې زمرۍ دی، ښه زبردست کار کوي، خبره هم مني او ښه تکله خشدار ده. وایي دا خو ډېر خبره ده، دا هېڅ عیب نه دی، نقصان نه دی. ډېره ما عیب بیان کړو، زه ډېر سره اخلې وایي ته کور ته زمارونو هر څه برو خو عادت نه بول، خوی نه بدوي. دا یاد ساته. رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل
زل عن مکانه، که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه، دا خبره ومنئ. خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واورېد دا مه منئ. غر به د ځای نه وړقي، خوی انسان د خوی نه نه لقي. قطع وایي چې د خوی نه انسان نه لقي، نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو؟ دا د مولیانو او تقریرونو فایده څه شوه؟ بیا د قرآن فایده څه شوه؟ ځکه الله خو نبي علیه السلام فرمایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، زه خو دې له راغلی یم چې خلکو دغه خوی وښیم. او خوی چې بدلېږي نه بیا څه فایده شوه؟ نه، خوی بدلېږي نه، خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي. حضرت عمر بهادر و بهادري پکې وه، دا بهادري خوی وله بدلولی نه شي، خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله، اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي. حضرت عثمان غني سخي و، نو دا سخا والا خوی ته ختم نه شو د اسلام نه پس، خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله، اوس بیا د الله او د رسول دپاره استعمالوي. نو خوی ختمیږي نه بدلېږي. یعنې څه دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته رارولی شي. زموږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي، دا غصه به هم وي، او دا سخا به هم وي، او دا تیزي به هم وي، خو دا به موږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه د الله دپاره شي، د نیکۍ دپاره شي، د ګناه دپاره نه شي. خوی چېرته بدلېږي؟ کور ته یې راوسته، هغه چغلي خو پکې وه، هغه صفت خو هغه کې کار به یې ښه کو. یو ځل راغی، نه یاره واقعي دا شیطان سړی چې که نه که دې افکار په دغه کې پرېږدي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېږدي، دی به بیا هم شیطان دی مرې به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغلی، دی به هغه وخت کې هم شیطاني کوي. همونږ ته خبرې ګو نه هغه ټیم سره ښځې ته ورغې، د دې مالک دی ښځې ده، زه خو ستا نوکر یم، یو خبره درته کوم خو چې ګورې ما رسوا نه وایه. نه ستا په دې خبره کوم، که د ما نوم اخلې که نه خبره اوټکې نو بیا درته نه کومه. نه وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي. ښځې ته خو چې دی خو د ټونډنې په ګوره ډېږي شته، ښځه چې زده زغمي چې بله ښځه پرې وکړي، نه ستا ده خبره ده، هر څه زغمي. خو که ته ورته د قصد مې چې ښځې دویمه ښځه کوم، نو دې بیا تندي ته ګوره، خبرې به هم در سره نه کوي. یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای به د کوټې د دشمن نه وساتي. ښځه چې ته دا زغمي، وایي خاوند در باندې بله ښځه کوي، ته څه خبرې؟ ما ته کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله ني او کله سهار وختي وځي، خو دا خبرې ښه دي ځي که نه قصه پیسې جوړه کړې ده. خو ګورې ښځې دا مې درته وایي چې ما باندې هلې زه خو ستا خیر خو یم، ګوره دې شیطان له چلم ورځي. خبره دله داسې ډولۍ کي مزېداره خشته، دومره یې دله خشته کي دننه شراب وي، لیبل به د پاسه پی ولګې، ته دا خو پی دي، دننه به منځ کې شراب. ښه دا ته رښتیا نو ته تا ته دروغ وایي چې ستا خدمت کوم، ستا غلام نوکر نه یم، خو ګورې د ما نوم وانه بس نه ما له کار ونه. ښه دا وایي به خفه شوه، او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خفې. غریب چې ورښتیا چې د ماسخوتن ناوخته راغلی، دې غریب یې وګوره که دا واقعي دا غلام ټیک وایي. که چې د به سهار وختي ګوره که چې دا بې ټیمه شو، تا چې چا سره رواني هرې خبرې ته یې ولی نظري. هغه غریب هسې په لاره رواني، دی وایي ګوره که نه ما دې تیز دی دوکته، هغه هسې چې ته مټ داسې وړقې، ګوره که ما ته مټې وایي، حالانکه هغه خو ورته خبر هم نه، خو دا شکونه زیاتېږي، شیطان دا شکونه زیاتوي. یاره دا شیطان دی لوی پالیکلام ورامي دی، دا خلک یې غرق کړل. بهر کیف وایي څه به کوو هلکه دا به څه چل کېږي؟ وایي چل راځي نه کې هېڅ فکر چې ونه کې. زه په دې علاقه کې یو تعویزګر دی، اب هغه تعویز دله وکړم چې د هغه وله تور کړم، د هغه بلې نه دی هله شا به کړ څه پیسې چې غواړي. وایي نه ابه دا چل کې چې د دې خاوند د دې غړي نه به لږ ویښته را پرې کړي، په د سر نه دې را پرې کړل هم خیر دی، ګیرې نه دې را وویستلم، خو دا غړي دا ویښته ډېر قیمتي دي، دا یو دوه درې ویښته ماله راکړه چې هغه تعویزګر لر تعویز به وکړي، ته تماشه کوه، خوله به یې دې توري، تا سره بیا ښه مینه پیدا شي، ویښته به دې څنګه را پرې کړو. وایي دا خوا ساه نه ده، خو چې کله وده شي نو چاړه به راوالي یا قینچي او معمولیان خو به ځان نه خبره نه وي، او دوه ویښته له کرپ ورکړه او بس مالی زه پېښه د ما کار کړي. ښه ده غریبه خو محتاجه. اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویز کول، تېره خو موږ هم ډېر سادهګان یو، ډانګې سره یې په تورې چرګې په وینه تعویز کړې، په وینه تعویز جایز دی، تعویز چې خو د خدای نوم لیکې، او د خدای نوم په پلیت شي لیکې، وینه خو پلیته را نجسه ده، په پلیت شي څنګه تعویز کې؟ موږ ډېر قمقل خلک. هغه وایي توره چرګه راوله، کله وایي تور چیرې راوله، دی چې دا تور کې څه چل دی؟
تور چې مونږ یادو تور چیرې او توره چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوه کړې دا چې د یو تعویذګر و هغه د بخلک تعویذونه زده ده چې تعویذونه به لاړل هغه به ورته وی توره چرګه هغه به د هغې په مینځ ته تعویذ لیکم دې غریب بابا چې توره چرګه خو ګورې یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه دا رقم یې را پیدا کړ چې بار ووتل ته کې به ورته هغه د تعویذګر هغه پړی به ناست و څه یې درته ووایي یو تعویذ لیکي خو توره چرګه غواړي زه هم کلي ته توره چرګه به پیدا کوم وایي داسې کار دې غږ مه کوه ما سره شته زه به یې در باندې خرڅه کوم خو ګورې صیب ته غږ ونه کړي اما منځ کې د صیب چرګه وه صیب خبر بیا خو راز پاش کېږي که نه صیب به ډېره ښه ده غږ به نه کوم چې کلي ته ځم 200 مې کرۍ لګي او بیا تورې چرګې پسې ګرځم دا خو ښه په اسانه په 200 په 300 والم خو چې شی مې لوړي او بیا یې ورکړه تعویذګر بابا له ویې دا صاحب چرګه مې را پیدا کړه هغه خو یې راکړه ښه دا داسې وکړې کوټه کې پرېږده دلته داسې ګپ شپ لګوه زه په دې باندې د تعویذ هغه غریب بې بار ویسته ده به سبق په تعویذ ورکړه زه په مخه دی ښه چرګه به بیا هغه خپل شري له ورکړه هغه چرګه به دروازې لس ځله اعلانېدله او لس ځله به خرڅېده ټول چیرې پیر بابا له او کاکا صاحب له خدای ته وګورئ خپلې پیسې که در سره ډېرې شوي او که ډېرې نی خیرات کې نو په جومات کې ولګوه په خپلو بچو لګوه په خپلو رشته دارانو غریبانانو یې تقسیم کا په خپل کلي ګاونډ کې مسکینانو له ورکړه دا څه کې په کوم طرف روان یې څوک به تعویذ ولیکي ماشوم له بیا خپې ته واچي هلته تعویذ کې که د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قرآن الفاظ دې لیکلي یا د رسول الله حدیث دې لیکلي نو دا خو د ظالمه د کفر کار وکړه چې هغه خپې ته اچي او د خپې سره لګي او ماشوم ورسره منډې وایي دا خو ډېر لوی ګناه ده څوک به څاروو ته تعویذونه اچي یو سړي مې تپوس وکړه هلکه څاروو ته تعویذ دا خو سوټو پورې مری مږي او خپې مږي او غوجل کې ناست دي دا خو د خدای د نوم غټه بېعزتي وکړه بېادبي دې وکړه د کفر کار دی دا کافر ژبې ظالمان وایي نه موږ پکې د فرعون او شداد نومونه دي پوره نو ما ویل چې د فرعون او د شداد نوم څه لیکې د هغې باندې برکت حاصلې نو دا خو هم کفر دی چې د کافر د نوم نه برکت حاصل او که وایي چې دا څاروی به ترې ویرېږي نو هغه ته څه پته لګي چې دې کې د فرعون لیکلی شوي دی او د فرعون نوم ولا شل ځل لیکل املا پورې ولا مګر حسابي پورې ښه ملګري غلاک پورې مګر نو پی به زیات کړي ای زمونږ خامه دا شیطان دې دلته وسوسې اچوي دا تا ولې دا په غلطو مونږ سر یو ولې دا غلط کارونه مونږ کوو ډوډۍ ولا دم ته خوله کې څاروي ده ورکړه ګوړه ولا دم ته خوله کې ولا ورکړه ماشوم له دا څیزونه کونجې کې منجې کې دا ماشومانو ته مه اچوه صحیح تعویذ د شریعت مطابق ولا ولیکه خیر دی دې غاړه کې ولا واچوه ماشوم له غاړه کې واچوه څاروي له ګوړه اوړه دم که ولا ورکړه دا د خیر خبر د خېټې ته به لاړ شو نو دا زموږ قمقلتوب خو مې خبره کوله څوک وایي د اوسۍ په سر من دله تعویذ لیکم اوسۍ راله را پیدا کړه اوسۍ راله کوم نه را پیدا نو وایي دا غلي دا ویښته ونه راوباس یو څوک هغې وایي زه دا خو اسانه شو چې کله مې مېړه وده شي یو کرپ ورکړم وایي د ویښته به دې راکړه هلته لاړه هغه خاوند ته یې سړي یو خبره درته کوم په ګورئ خوله کې د پټه ساتې نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورې زما وایه ښه دی بل چا سره تعلق به وکړی ته دې وایي سړیه د کور کې خدمتګار نه یم خو ګورې ستا د پیدې خبره کوم چې مونږ یاد نه کې وله چل خو ورځي کنه او نن لیکه سبا د بېغمکۍ دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجې نه دې برېدلو چېرته هر ځای کې چې ګیر پرې په دا مازدیګر در حمله کوي وجې نه سړي دا دې شوې ښه ده نو ځان چې در قصد اوده که او فرار شروع به چې پته راته ولګي ما خو راته ووایي ته تماشه کوه چاړه به یې بل در اغېشتي تېره کړې ده او هر وخت چې ډالۍ یا دې په دا قانچې قانچې ده په دا مری کې در باندې پرېږدي دې نه سړي ووایي بل ما یاد نه سړي واقع چې هلک ښه ده خو عمقل شی خو دی کټ کې سم دا تورې ځان سره غلې غوندې کېښود او دا قصد یې دا نو ځکه خرارې جوړوي په هغه غریب به پرې کړي هغه په ښه نیت راغله چې یو دوه ویښته به پرې کړي چې هغې راواغېسته خو چې دې مرۍ ته رانږدې کړه به د سر راوچت کړه او غلام په مې ټیک وایي دا خره چې پرې کړې ومه که پرې نوم ښه پیدا ډال کړې ومه چې دا ګرفتاق یې ورکه سر یې ډېر وغوښت چې ویې غورځو ده ورمنډه کړې هغه د ښه دلونو پسې راشې کور یې درې مړه کړه مفتو کېده د ولې هسې بېسې یې مړه کړه ته ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله خو مې ولیدو چې د هغې نه خو وینې بېګ او تلته کې ویل لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توره کې خو سړی هلته مردار مړی د چغلې برکت دې ولید سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه دا د چغلې دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي احیاء العلوم
ته نن غلط خبره نه دومره خطرناک شی دی چغلي او که ته وایې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو بل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کړه یو سړي شیطاني وکړو یو سړي دروغ ووایي یو سړي چغلي وکړه د دې شیطانۍ او د چغلۍ په برکت چې څومره مړي شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو پیسه ده دا دې نه وایي چې د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانۍ کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ده دومره به ستا هم کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره ورسره ته هم شوي موږ ډېر داسې کوو موږ وایي دا ما خو مړې نه دی کړی هغې کړی نه نه ستا په شیطانتو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل دوه ټکي لکه عربی کې وي اقتل پښتو کې وایي مړ که دا پلان کې صرف اق لفظ وایي یا وایي مړ وایي مړ نور ټکي ونه وایي دوه ټکي استعمال کړي د دغه دوه ټکو والا سړي په تندي به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه ناامید دی نو دروغ لویه ګناه ده موږ دروغ سره وایو ګوره موږ دا وایو چې که رښتیا ویم نو د ما د حاجي صاحب بیانه خفه شي دروغ به ووایم چې دی خفه نه شي که رښتیا ویم دا ښځه به خفه شي که رښتیا ویم بچي به خفه شي که رښتیا ویم دا مسلمان ګاونډي به خفه شي خرونو چې دروغ وایې نو ګاونډي دې م خوشحاله کړه دوست دې م خوشحاله کړه رشته دار دې م خوشحاله کړه څوک خفه شو الله خفه شو نو الله خفه کې او بنده خوشحاله قمق وسکه سوچ وکړه الله خوشحاله کا رزق د هغه په لاس کې دی عزت د هغه په لاس کې دی ژوند د هغه په لاس کې دی مرګ د هغه په لاس کې دی نو بنده خوشحاله الله خفه کې هوښیار هغه دی چې الله خوشحاله کړي بنده به خپل کار کوي بنده هم خوشحاله ساته خو چې د الله او د بنده مقابل راشي بنده د خپل کار کوي خپل رب به خوشحاله چې الله خوشحاله شي یاره دا بنده به خفه شي امداد به مې نه کوي د الله امداد د ده نه ښه دی یاره دا بنده به بیا عزت او قدر نه کوي د الله عزت د ده د عزت نه ښه دی یو څو ځایونو کې خیر دی دروغ جایز دی ویلی شي یو دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې جوړه کې ووایه پکې لږ شان دروغ ولې دروغ نه وی خو نوره زیاتېږي یو له ورشي بل له ورشي یو د یو بل وی بل د بل بد وی نو که ته ورته داسې خبره وکړې چې هغه خو در پسې کنځل کول او ډېر سخت خفه دی او ډېر بد در پسې وی دروغه به وشي جارې به ونه شي دته به خامخا وی نه هغه خو ستا صفت کوي هغه خو تا په ښه یادوي د هغه نه به بیا ځې ډېر ورته وایي چې هغه د ما دشمن دی مخالف دی ستا به دا صفت دی هغه ته ډېر خوښ یې نو هغه به خوشحاله شي جوړه به راشي نو د دوه مسلمانانو په منځ کې که سړی وړنه راوړنه کوي او دروغ پکې وایي په دې نیت چې د دواړو کوف پې جوړ شي نو دې ځای کې دروغ جایز دی نمبر 1 دویم دروغ کم دی جایز دی د جهاد په میدان کې د دشمن مخ کې وی په هغې طرف حمله کوو ښه دې طرف نه تاویږو هلکه بلا د ملګري مې را روان دي او دا دونه وسله مې را روانه ده چې په دشمن ستا روح قایم شي یا دروغ وی او دشمن ستا د سکیم او سازش نه خبر نشي دا خو ته ګټه کې اسلام له مسلمان له دین له دی کوم جایز دی دریم نمبر کم ځای جایز دی محترمې ته بیبي ته دروغ وی خیر دی تا ته وایي دا شی راوړه په وس کې دی نشته نو څه به کې تا ته وایي دا پلانکې شی را راوړه او ستا په وس کې نشته چې ولی راوړې نو که نه راوړې خو کور دې روانېږي بیا خو تندي له د شل غوټې ورکړي دندې را پرسولي بالښت درته اچوي تولی به درته واچوي اوبه به دله راوړي دندې به یې راته بوټ نیولي نو څه به کې خیر دې ورته ووایه دروغ ورته ویلی شي ښه دې لاړمه تا چې کومه نمونه راته جامه خولې و پیدا مې نه کړې خوند یې ونه کړ وس کې دې نشته هغه دی کې ګورې دا هم بې ځایه دروغ به نه وی داسې دی کې دروغ ویلی شي چې ستا وس کې نشته یا دا ښځه در باندې زیاتې قصې پسې بار کوي دین ته پې تاوان رسی دنیا ته پې تاوان رسی بچو ته پې تاوان رسی یا قوم کې رسوا کېږي یا په محله کې رسوا کېږي ښځه وایي نه خامخا به کې نو چې ستا دین ته تاوان دی او یا محله کې رسوا کېږي عزت ته پې بربادېږي خیر دې لږ دروغ ورته ووایه کور به دین در روانېدو نه بچ شي او د رسوایۍ او د دیني نقصان نه به هم بچ پاتې شي ورېرې خبرې داسې مطلب نه دی چې کور به خامخا دروغ وایي اوس تور باټینګن راله راوړه او ښه وي او پیسې هم در سره شته او ته وایې نه ما خو بازار کې وکتل خو نشته هم دغه داونه سره ګزاره کوه
نه دا دروغ به نه وي، دا خو دې وس کې شته. یا هغې غریبې جامې نشته، شلېدلې جامې دي، یا یو جوړه جامې دي او واده له روانه ده او دویمه ده نه غواړي، او ته وایې چې یاره زه خو ګرځېدم خو ښځې پیدا مې نه کړې. نه دا دروغ به نه وي، دا خو دې وس کې شته ده، خو د هغې حق دی. یو د ښځې حق دی، دروغ به ورته نه وي. د ښځې ضرورت دی، دروغ به ورته نه وي. د بچو د حق دی، ډوډۍ جامه پکار ده، دروغ به نه وي. دا ګورې مطلقه خبره نه ده ښه، موږ یې مطلقه اخلو. دا په هغه ځای کې چې ستا د دین یا د دنیا رسوایي راځي، وس کې دي نه، عین ترې نقصان دی، شرمېږي پې، د ګناه مطالبه ډیمانډ نه کوي، یاره خیر دی ورته دروغ ووایه. دقه رنګې ښځه ده او خاوند چې داسې ډیمانډ کوي چې هغه د ښځې په وس کې نه ده، ښځه یې نشي پوره کولی. او یا مثلا د دین خلاف څه خبره ترې غواړي، نو که ښځه هم داسې څه چل ول جوړ کړي چې ښځې ته خاوند ته دروغ ووایي، دا ولې دې دوو ته اجازت شو؟ په بعضې اوقاتو کې همیشه نه، ځکه کور پرې روانېږي چې ښځې خاوند کور روان شو خو دوه خاندانونه تباه شو، منځ کې پکې بچي بچي تباه شو. دا دریو ځایونو کې جایز، د دې دریو ځایونو نه ماسوا به د دروغو نه ځان ساتل. د ربي کریم صلی الله علیه وسلم سخت حکم دی دروغ به نه وي، او د الله د کتاب سخته وینا ده چې څوک دروغجن دی په د الله لعنت دی. خدای دې د دروغو نه وساتي. نمبر 1 دویم چغلي به نه کوي. چغلي خطرناک شی دی، چغلی کې ګورې دروغ شو. نمبر 1 یو دروغ شو. دویم څه شو؟ دوه مسلمانان جنګولم شو، د دوه مسلمانانو منځ کې فساد او فتنه پیدا کولم شو، بغض هم پکې پیدا شي، حسد هم پیدا شي، جګړه هم پیدا شي، قتل و قتال هم پکې وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قطاط، بل ځای کې راځي لا يدخل الجنة نمام، چغلي خور سړی به جنت ته نه ځي. قال به ځي چې په جهنم کې الله په فرشتو وډبوي او دا ګناه ترې وړي او پاک صافي کړي، هله به جنت ته ځي. و یو سړی و ګډه چیلی به یې ساتلې، شیطان غوندې و. دا بعد ماشوم او هلک روان دي، شیطاني په دې ذهن کې پرتی. یو ځل یې چغې کړې خلکو ته، ای خلکه راشئ، شر مخ راغی او چیلی رانه وتښتوله. د کلي خلکو ډانګونه په لاس کې او ځنګل ته یې منډې کړې. شرمښ څه شو؟ د خندل، هسې خلکو له دوکه ورکړه او خلک یې په عذاب کړل. مطلب یې دا و چې دا د خلک مې په عذاب کړ او په خلکو مې کوته کې راوستی او شیطاني به وکړم، یو ټوکه مسخره به جوړه کړم، زه به مو خاندم، دا خلک به مو خاندي. شرمښونو خلک واپس رالل. څه ورځې پس په رښتیا شرمښ راغی او په ګډو چیلو یې وله شروع کړه. زه چغې کړه ای خلکه شرمښ راغی، شابه راشئ. چغې وایي ای خلکه شابه مدد له راشئ، چیلې مې برباده شوې. خلکو یې مړه مزې وله دا اول ځلې دروغ نه دی، هسې وکړو. دا بیا شیطان دې دروغ وایي، خپله شیطاني کوي او موږ له بیا کړاو را کوي. مه دی وله شرمښ وله په چیلو کې ښه کارګزاري، داسې وله چیلې برابر کړې چې ښه، چې اخره کې خلک خبر شو چیلې وله برباد کړی وې، ګړې وله خوړلې وې، سې زخمي کړی وې، بلا تاوان یې وله کړی و. وایي تاسو ته ما چغې والې ما له رانلې. نو یا بلو دې دروغ ویلو، نو موږ وایي نن بیا مړه دې دروغ وایي. دا را دروغجن سړي د دنیا تاوان. دنیا کې دې په خبره څوک یقین نه ساتي، او آخرت کې د الله په نظم دروغجن سړی رسوا دی. او د خدای په هغه کتاب کې دې نوم لیکلی کېږي چې کوم کتاب د الله د دروغجنو رجسټر دی، په هغې کې د نوم لیکلی کېږي. په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بللی کېږي. او چې سړی رښتیا وایي نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای فرشتي یې په رښتوني انسان یادوي. او خلک هم دنیا کې هلکه دا سړی رښتونی دی چې څه خبره کوي، دې رښتیا وایي، دې دروغ نه وایي. خلک یې صفت دی.